میاشت د ربیع الاول ختلې ده، دا ډېره مبارکه میاشت ده، ځکه دې میاشت کې ډېر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالېږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات یې په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت به بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم نسب کې الله پیدا کړی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل، قریش ډېر لوی قوم دی، او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شان د ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې بره تر د آدم علیه السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه ده تېره شوې. خدای پاک اسې پیغمبران محفوظ ساتلي دي، د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلي دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دی. نو د نبی علیه السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې غلرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی، دا په قریشو کې یو قبیله د بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیه السلام د نیکه پلار، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب، او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وایي؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو ده سري دوه عربۍ کې وایي د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې، دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وې. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له دوه کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا درې کسه به پکې ډوډۍ خوري، ابه غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به لس دس کسان، شل شل کسان، بلکې داسې کاسې به وې چې سلو سلو کسو به هم پرې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له به یې سیدونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. د سلیمان علیه السلام د پاره په پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې ده به څه خوا کار به یې پې کوه، من محارب غټ غټ بلډینګونه به یې پې جوړول، قلاګانې و تماثیل او ډانچې به یې پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز، تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي د ډول دپاره، اوس حرام دي، ګناه ده، هغه زمانه کې جایز. او وجفان کالجواب، او داسې کاسې به یې ورله جوړولې لکه د حوض عمره، د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینې او ډوډۍ خوري. او که ته وې دا دومره کاسه چې
د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسیات، غټ غټ دیګونه به چې د ځای نه به چا خودولی نه شي. راسیات په ځای پراته، بعضې دیګي د ځای نه خلک وخوځوي نو اډوړې کې ویوینځي، او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه، لکه د ګاڼۍ کړی شو مثلا، دا چې د خوروان ډک کې ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پرې مړېږي، یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راغی، یا زمونږ په دې وطن کې چې د روجې پخې شي نو دې پټیارانو سره یو غټ تایل نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي نو بیا ترې وری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک، زمونږ د وطن په شان شومپړق خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک ووینئ نو زر غوندې نرۍ ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه ورته شي، او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی، نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. آیا خو اعلان شي، اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي، داسې سرخوړلي شي راوکړي. نو هغه سخیان خلکو، نو هاشم ډېر زیات سخي و، نو چې قات راغی په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې یې لال کړې او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولې او ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي، دا زموږ چوري نه ګورې، دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی او ګوړه پکې واچي او ډوډۍ چوري چوري کړي او یې زبل دا د خور ګوړه ځمکه کې ولاق نه ورکوي نو په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ یې وړه کړه، هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي، نو خپل نوم یې عمر و، نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو. نو خلک ته خوشحاله سخي خلک، السخي قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي وي دې خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې دی، خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ترې نفرت نه کوي، هر سړی به ورته خوشحاله وي مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه، دومره سخي سړی و. د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه، نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو له اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکړه. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي وو نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله، او په مینا کې چې به حاجیان کله دیره وو نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله، او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسان او نوجوان. تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې ستا جلولی وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوان او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نه شوه رسېدلې چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به پې حمله وکړه خو به پیاده سفر او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړ. نو د سفارتي نظام جوړ، لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا دې هاشم جوړ. کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دې چې مړ دی غریب د 25 کالو په عمر کې مړ دی، اندازه ولګوئ چې دغې وخت به څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ عمر به نو سفارتي نظام یې جوړ. یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه سفیران یې باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ څه جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختموې، ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر یې مقرر کړه، ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه دا سفارتي نظام یې جوړ کړ، او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره یې وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه یې وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي، که دغې حد کې قافله لوټ شوه نو دغې علاقې خلک به ذمهوار د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمهوار. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه مثلا، فلانکې د فلانکي بل سره شوه،
هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي څوکۍ دې کوي او که قافله چالو کړو نو ذموان به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې. هر چا به د خپلې علاقې حفاظت کو او جاسوسان به یې خورو او ډاکوان هم ویارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کوم ځای لوټ کړې ده نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سر علي نو دا خو نه شو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه وایي ستا بهادري ما ته راورسېده، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شو او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې او خلک دې ټول ښه وایي. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ حقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول کړه. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې و د امریکې بادشاه یا د چین بادشاهي سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي. حضرت هاشم هغه پیغام راته ویې نه زه د عربو نه پاک خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیت نو زما بچي به بیا عجم بشي عجمیان بشي نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروسته نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروسته لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلق نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبي علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کوم هغه زمانه کې پوه خلک و عالمان او کاهنان نو هغوی به د ده د تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانې او کمالات دي چې د آخرې زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کړي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغی نو هغوی به د ده تندې ښکلو او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله وی دا ډېر مبارک انسان دی د ده تنګي نه چمک دي د نبوت چمک دي نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کېږي نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کول او لاسونه تندي به یې وله ښکلول نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې وس شام ته او داسې نظام یې جوړ کړه قرآن شریف کې من الله صفت کوي داسې نظام یې جوړ کړه چې په اوړي کې به یمن ته ته په ژمي کې به یمن ته ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به شام ته ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وایي چې امن و امان راغلی د علاقې حدودات یې مقرر کړي او خلکو خپل علاقه په خپل حفاظت کې اخیستې وه نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پردونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبي علیه السلام زمانه کې کافرانو دا د هاشم د برکت او د ژمي سفر یې درته آسان کړی دی او د یاره یې دله ختمه کړې ده امن یې درکړی دی او ډوډۍ هم درکړې ده نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړې بندګي وکړې د یو رب شرک ورسره مه نو دې یو سفر کې لاړ د شام په سفر نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه راتېر شو نو د مدینې دي خو به قافلې وي یو ځای به یې دمه کوله څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تېروله نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد جینۍ ډېره زیاته خوبصورته او ښایسته وه ښکلې وه نو ده ودې ورته ودرېد نو هغه جینۍ په بازار کې سودا نو دې ورنږدې شو غوږ یې وله کېښود د هغه جینۍ خبرې واورېدې نو چې خبرې یې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار نو دې خو په خپله هوښیار انسان نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کړي او کور یې معلوم کړي
او اندازه ولګوي که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کوم خوله ته یې پرېوته حالانکې په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د موږ تا له لور په نکاح درکړو ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالداره وي د دنیا اوښان او ګڼه چیلې نو خلک همداسې انسان د خپل لور ورکوي او چې خشته وي نو ښکلي و هوښیار و قابل و مالدار او څه ورته ویل کېږي سخي نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د ویې نه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر سلما بنت عمر او په مدینه کې یو مضبوط خاندان بنو نجار ورته وایي دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري د عربو یو قیمتي خاندان نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو مړ شو باندې د 15 کالو په عمر کې مړ شو او یو بچی پیدا شوی و د هغه بچي چې څنګه د ده نه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښته نو نوم یې دغه خلق ورته شیبه نوم کېښه او دم ولا شیبه نوم خوښ کړ شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپین په سر کې سپین ویښتو پیدا شي نو شیبه نوم یې ورله کېښه دا د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور په دې لقب او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه له شیبه نوم کېښود چې شیبه نوم یې ورله کېښود نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو نو قافله راله مکې ته نو چې مکې ته سین قافله راله نو د قوم ته الوی چې دغه د هغه هاشم خو وفات شو ولې بس ناجوړه شو هلته یې ښځه وکړو بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو هلته هم دفن نو د ده ورو د هغه نوم مطلب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده هسې نه دی قافلې والا چې ته وجلې نه په لار نو دې لاړ مدینې منورې ته دا مطلب د دې هاشم دارو نو چې هلته لاړ او هلته یې معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه خلکو ورته ویل چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه د بیمارۍ علاج او خدمت یې ونه وکړه او بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته ښخ کړی د قبر یې ورته وښه وی څوک دې وي دغه ماشوم بچی ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شو عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شو او دغه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی نو د عربو دستور به دا و چې ښځې به مړه شو خاوند مړ شو نو بل خاوند پرېږده او بچی به د ښځې نه کېده بچی به د پلار د قوم کېده نو دې مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبې نوم و هغه یې ځان سره په اوښ باندې کېنو او مکې مکرمې ته یې راوست چې مکې ته راغلل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې د ده هم خیرنې وې د دې مطلب او دا شیبه چې دا کوم ورواره یم د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې ټولې پیلوتې وې نو دله چا تپوس وکړي دا ماشوم د سره څوک دی نو دې پې شرمېده که زه وایم چې دا مې ورواره دی وایي به چې ښه داسې خیرن خچه او داسې څښا جامې ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې نو د خولې نه دا وختل وایي دا زما مړی د ابراهیم یې اخیستی عبدالمطلب مطلب د ده نوم د هاشم درو نو ورواره یې دا کېده وی دا زما غلام دی عبد غلام ته وایي مړی ته وایي دا ما مړی دی نو خلک وی عبدالمطلب وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مړی راوستی دی عبدالمطلب نو نوم د شیبه ختم شو نوم کې خپل شیبه دی او په هغه نوم یې څوک نه پېژني لکه د هاشم نوم عمر دی خلک ورته هاشم د ده نوم شیبه و هغه نوم یې بس خلکو کې ورک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو نو چې کور ته یې دننه کړ نو ویې لمبه پاکې کړه خشته کړ او خشته ښکلې جامې یې ورته واچولې او بار یې راوویسته وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی غلام څوک داسې ساتي وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی ما هسې وی چې دا مې غلام دی خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو
د نبی علیہ السلام چې کوم خپل نیکه دا عبدالمطلب لوېده دلم خدای کمالات ورکړل داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کوم کار وا بیا کوه د حاجیانو خدمت د بار نه چې مسافر مکې ته راغلل د هغې خدمت او صحابه کول دې ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې اوښان او ګډې چیلې او د غټ تاجر هم پیسه هم ورسره ډېره وه نو لګیا دی هغه د پلاس سیسټم چلی خو هغسې خو نشي کولی خو هغې ته ورنږدې دی نو جناب اوس ده باندې خدای احسان کوي چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي دا د حضور پاک برکت دی لکه روڼ ذات یو مثال درکوم نور چې راخېږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خوری شي که نه شي دا د سبا رڼا خو دروتې د دې نور پلوشه ده نور یوه نیمه ګنټه پس راخېږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي یو ګنټه 20 منټه یو ګنټه 15 منټه یوه نیمه ګنټه یا 15 پاو مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي فجر کاذب ورته دا د سبا مقدمه ده د نور مقدمه ده چې ورپسې نور رانروان نو بیا پر یو افق کې پر فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي دا هم د انور مقدمه ده د انور نه مخکې راځي نو ورو ورو رڼا خورېږي لا انور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي نو اخره کې انور روښېږي دارنګې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله رالېږله نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجوده یوه نښه او بله نښه اسمان کې به ستوري چاودل پړقا پوټي به ټوله شپه یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې بدلې دې ستورو نه دا یوه نښه دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لکه بهتري پیدا شوې وه خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي د دې سد ماف پکار بعضې خلکو وي یاره ډاکې زیاتې شوي دي دا ډاکې ختمول پکار نو داسې قسمه حالات جوړېدل ورو ورو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر انقریب دنیا ته راتلو والا کاهنان اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کوم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا نو دا نښې خدای ښکاره کړل د مارون بیت الله چې کله جوړېده تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلي نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې نو دې جرهم قبیلې او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړ جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړ نو دې جرهم به ظلم کو زیاتې بیا کو ځکه بیت الله نه خو به خلک د بار نه راتلل د هغې عزت خو د خلکو په اړه کې نو دوی به په خلکو سیدونه هم ګران خاص او زیاتي به هم ورسره کول نو د بار عرب پې تنګ شو نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباس شو نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ وی چې دې خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبه ورته بندې کړو دوی به بیا سس کړي نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمر ابن حارث نو هغه دا کوی مکمل بند کړ او د بیت الله کې چې کم خلقو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړي سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات دا به خلکو راوړل د بیت الله ته نو هغه ټول یې راواغېستل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم یې بلکل اوار که بند یې کړو داسې بند کړو چې نامونشان یې ونه ختم د خاورې ډک دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د مسیح اولاد راشي نو دوی به دلته څه موده تېره کړي زمزم خو دې مونږ بند کړه نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي نو مونږ به بیا راشو د خپل کوي به بیا کولو لکه دې وطن نه چې هندوان تلل نو که ستاسو غیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړ دقه چلې وکړه زمزم یې بند کړه او لاړ بهر کې بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور پیانې ځان نه چې ته پیدا کړي اوبه به د ډنډونو د باغانونو سکرې لکه په دې تیرو په دې علاقو کې چې کوي صفا اوبه ورته نه وي نو دې عبدالمطلب نه الله دا کار راویسته نو دې د شپې ودو نو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته د الله طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم پیو کنه
نو چې راپاس خدایا دا زمزم پی کوم ځای رزق دی وکړ ودا خو پته وجه دلته د زمزم یو کوي تاریخي وته معلومه زه نه دي معلوم چې کوم